یا رحم د دنیا په انسانانو کې پیدا کا یا صبر په دی خپل مظلومانو کې پیدا کا. نه په ایمان د نخې منځولي نه په ایمان د نخې منځولي بعضې انسانان د نخې منځولي. توای کلمه چې چا ویلي د دنیا کې هغه باندې حرام د جهنم که هر انسان دی. نو که دا خبره ټیک ده او قرآن نه ثابتېږي نو بیا خو د زینب بیبي قاتل مسلمان دی. چرته کې سوال ته د پیسې ونه کوي غلی کینه زمونږ د کلي د خانان سړی بلیک لیست ته ولي او چا راته غلي غونتې بیا پرون په غوږ کې ووي دا بعضې شاعران سړی بلیک لیست ته ولي. دا ویني دا لوګي دا اسویل د ژوند سپرلی کا اوس امن د هر زړه په قلاګانو کې پیدا کا. هوس ته سترګې ورکه چې وړې زینب ته ګوري بس دومره رورولي خو په لیوانو کې پیدا. څو شعر دي چې نه په ایمان د نخې منځولي نه په ایمان د نخې منځولي بعضې انسانان د نخې منځولي. خوړ کې دیوالو هلې یې پیره ځکه خو باران د نخې منځولي. او بعضې رقیبان کمینه کوي که نه بعضې رقیبان د نخې منځولي. او نن یې ویل چې زه سکول ته نه ځمه بلکل چې جانان د نخې منځولي. نه زما غزل به دومره نه وي ښه بعضې شاعران د نخې منځولي. مینه هر سړي ته وایي وکئ ښه مینه هر سړي ته وایي وکئ ښه بلکل ضمیر خان د نخې منځولي. او یو څو تنقیدي شعرونه دي تنقید په پیم خلک کوي خو مړه دنیا ده. نو لږو د خو دو دا خاوندان سړی بلیک لیست ته ولي د خو حدود خاوندان سړی بلیک لیست ته ولي. دا بعضې انسانان سړی بلیک لیست ته ولي. بیا دې پس شر کړی دی یا د خدای قمقله بیا دې پس شر کړی دی یې لیونیه نو جانان سړی بلیک لیست ته ولي. چرته کې سوال چې د پیسې ونه کوي غلي کینی زمونږ د کلي د خانان سړی بلیک لیست ته ولي. چرته کې سوال ته د پیسې ونه کوي غلي کینی زمونږ د کلي د خانان سړی بلیک لیست ته ولي. او چا راته غلي غونتې بیا پرون په غوږ کې ووي دا بعضې شاعران سړی بلیک لیست ته ولي. او شعر دی پکې چې زه پې قسم خورمه د بعضې نیم نه ډېر تنګ شمه بیا خلک وایي ضمیر خان سړی بلیک لیست ته ولي. رحم د دنیا په انسانانو کې پیدا کا یا صبر په دی خپلو مظلومانو کې پیدا کا یا لږ غوندې غیرت مسلمانانو کې پیدا کا یا ما د امریکې په کافرانو کې پیدا کا. دا څه دي ستا په ځمکه هر انسان په وینو سور دی وړه غوندې مرغۍ دې په مارانو کې پیدا کا. حکمت نه د قربان خو سړی دغلته حیران شي زینب دې د پنجاب په بلاګانو کې پیدا کا. یتیم دې ادرولی د جابر د کور تمبو ته بې موره ګلالی د دلالانو کې پیدا کا. بېوسه مشال خان د مذهب په نوم شهید کړو تا خپله مینه یو په ملیانو کې پیدا کا. بیروره خور دې ټیټې سترګې تېره کړه په لاره او کونډه دې د کلي په خانانو کې پیدا کا. هوس په خلکو سترګې پټې کړي دي دنیا کې بدرۍ دې ورته ښکلي په دیوانو کې پیدا کا. یا خدایه د دې ښکلي کائنات مالکه خدایه اوس لږ غوندې احساس په دې بوتانو کې پیدا کا. ستا فن سره دا کومې ناکړدي کیږي لګیا دي سویره د جلال په قاتلانو کې پیدا کا. ستومانه فرښتې په سجده نشي ستا ادم ته بس دومره محبت خپلو بندیانو کې پیدا کا. دا ویني دا لوګي دا اسویل د ژوند سپرلی کا اوس امن د هر زړه په قلاګانو کې پیدا کا. هوس ته سترګې ورکه چې وړې زینب ته ګوري بس دومره رورولي خو په لیوانو کې پیدا کا. دنیا به دې رنګینه لکه حسن د جنت شي انصاف په دې خرڅ شوي منصفانو کې پیدا کا. انسان زناور نه دی خو بس شرط به پکې دا وي چې لږ غوندې ضمیر په ظالمانو کې پیدا کا. او که داسې جبر کیږي نو بس دا مې درته سوال دی راتلونکی عجب خان په پنجابیانو کې پیدا کا. ملا وایي زینب به په جنت کې وي سرداره ملا وایي زینب به په جنت کې وي سرداره. ما ویل زه یو تپوس کوم ملا د خدای دپاره جنت ته به هله ځي چې د بل د لاندې دل شي جنت ته به هله ځي چې اور په وجود بل شي جنت ته به هله ځي چې هوس ورباندې سوړ شي جنت ته به هله ځي چې کارغه ورباندې موړ شي جنت ته به هله ځي چې عزت تار په تار شي جنت ته به هله ځي چې د بل د ظلم ښکار شي جنت ته ضروري ده چې عزت به خاورې کیږي جنت ته ضروري ده چې زینب به بربنډېږي جنت ته به د بل په لاس لازم دي چې قتلیږي جنت ته به وړې وړې ګوډۍ داسې ماتیږي جنت ته به سړی اوس د بل جبر ته ودرېږي بلا دې په جنت راشي که داسې میلاویږي ته وایي کلمه چې چا ویلي د دنیا کې هغه باندې حرام د جهنم که هر انسان دی نو که دا خبره ټیک ده او قرآن نه ثابتېږي نو بیا خو د زینب بیبي قاتل مسلمان دی. نو مالکه په دې دومره معمو دې نه پوهېږم مالکه په دې دومره
معمود نه پوهیږم ما پوهیږه د انسان په فلسفه ګنې ورکیږم ګنې نو د انسان په مرتبه باندې مې شک دی دا څنګه بندګي د څنګه مینه د مقصود دی زه وایم چې انسان دی بس د یو ادم بچی دی دی وایي مسلمان دی عیسائی دی او یهود دی مقصد که د انسان د پیدایش خالق دا وي چې داسې په زرګونو پیدا کیږي او نابود دی نو که دې ته انسان وایي چې بس هسې یو وجود دی نو بیا ناراضه نه شي خو شیطان پسې مردود دی